یوه تازه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې د ښځې او خاوند د بیډرم او کوروالي ویډیو ده. له دغه ښځې او خاوند څخه دغه د کوروالي ویډیو چا جوړه کړې ده او بیا چا څنګه او د څه په خاطر وایرل کړې ده. په سوشل میډیا ټیک ټاک، فیسبوک او نور پلیټ فارمونو باندې اکثره د ښځې او خاوند دغسې د بیډروم د کوروالي ویډیوګانې څرنګه وایرل کیږي. نن به له تاسو سره په دغه ویډیو کې د ښځې او خاوند د بیډروم څو ویډیوګانې او مثالونه شیر کوو چې په کومه طریقه باندې دغسې ریکارډینګونه کیږي او بیا دغه ریکارډینګونه سوشل میډیا او نورو د غلطو ویډیوګانو ویب سایټونو کې اپلوډ کیږي. ملګرو، په دې اړه به اول تاسو سره دوه خبرې شریک کړم او بیا به دغه ویډیو هم در سره شریک کړم. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم وي چې نن سبا اکثره خاوندان مسافر وي، اکثره په نورو ملکونو کې اوسیږي او ښځې په کلي او کور پاتې وي. نو دغه مسافر اکثره له خپلو ښځو سره په ټلیفون باندې خبرې کوي او ښځې هم دومره فری وي ورسره او داسې فکر کوي لکه خاوند چې ورسره په بیډ کې وي. نو په دغه دوران کې اکثر له دوی څخه دغه موبایل آن پاتې شي او دغه ویډیوګانې ورڅخه ریکارډ شي. بیا دغه ویډیوګانې اکثر له دوی څخه په غلطي کې په سټوري ولګیږي او یا دا موبایل ورڅخه ورک شوي او بیا یې ورڅخه کوم بل کس خپل موبایل ته واړوي چې بیا یې وروسته په سوشل میډیا او نورو پلیټ فارمونو باندې شیر کوي. ځکه چې اکثره دغه ښځې په خپل موبایلو نه پوهېږي، د موبایل په استعمال نه پوهېږي او د خپل د موبایل کنټرول هم ورته نه وي پته. یا اکثره وخت دغه موبایل ماشومانو سره وي او خیال یې نه وي کیمرې آن کړې وي او هغه څه چې په کور کې مور یا کومه بله زنانه کوي نو دغه هر څه ورڅخه ریکارډ کړي. نو بیا هم دغه ویډیوګان له دوی څخه په غلطي کې شیر شي. که بیا وروسته دغه ویډیو دوی ډیلیټ هم کړي نو دغه ویډیو له دوی د ډیلیټ کول څخه مخکې چا کاپي کړي وي او بیا یې په سوشل میډیا او نورو ویب سایټونو باندې اپلوډ کړي چې له دې څخه بیا وروسته غټه غوغا او جنجال جوړیږي.